مینوالو زما د موبایل چارج ختم سو دې د لاسه زما هغه بیخي ګل سو نږدې و چې ګل سي سو اوس ما بیرته چارج کې واچوم موبایل مې بیرته چارج کې کېښوده او زه تاسو ته نن زه خپل کوکینګ ښکاره کوم ما نن د یکشنبې او شنبې ورځ خو د مینا جانې د کوکینګ ورځ وي او ډېر ښایسته ښایسته مزهدار شیان پخوي نو د دې د لاسه اوس به زه یو بل قاب به راواخلم چې په هغه کې لږ غټ قاب وي د وړې قابونه زما ګزاره نه کېږي زما ډېر پکار ده ډېر خوراک دپاره باید غټ قاب وي سو ودرېږه چې زه سم زه ښکاره کړم چې ما چې پخه کړي دي هغه زه تاسو ته ښکاره کړم سو ما دلته قورمه دنه خو تفت راځي د پسه قورمه ده بیا مې څنګ کې ورته شوله پخه کړی او اوس دلته دا ګلپي هم شته ده ګلپي هم پخیږي خو لا لږ خام ده اوس هم صحیح دمې نه ده اخیستی سو اول به موږ شوله واچوو خواب کې سو څوک وږی ده او څوک الله ګندګي مې وکړه څوک وږی ده د چا شوله خوښیږي که ستاسو شوله دونه نه خوښیږي تاسو وریجې زیات خوښیږي لکه پلو یا که شوله هم ستاسو خوښیږي زما خو شوله ډېر خوښیږي په دې چې شوله د وریجې نه صحتمند شی ده شوله د وریجې نه بهتر شی ده په صحت کې په دې چې شوله کې تاسو می او دال ګډوئ او می او دال کې ډېر پروټین ده او ډېر ښه نور ویټامینونه هم شته دي ما ګډ کړی دال خو شاید تاسو به نه ګډوئ خو دا د ما سټایل ده and then I have here دا قورمه د قورمې غوښه قورمه خو ستاسو افغانان خو بې غوښې نه کولی سي نسي کولی زه یو بل هغه په کار لرم یو بل قاشقه نه 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 اوس ونه وایه چې مینا جانې مونږ د میلمه نه کړلو او دا هم ونه وایه چې دا څنګه ته دونه ډېر خوړلی سي او که نه سي خوړلی ډونټ وري مای بیبي زه دا ټول خوړی سم ډونټ وري نوشي جان کوم دا ټول او بل دلته قورمه هم لرم د ګلپي دا به ته نه زه لږ ټرای وکړم په دې چې زه نه پوهېږم چې پوخ ده که پوخ خو ده خو داسې 100% پوخ نه ده سو زه لږ ذره یو کونج کېږدم لږ ذره ټرای کوم ډېر نه چې څنګه ده خوند یې اول سو بس ده and of course د ټولو نه زیات مهم شی چې زما ده سلاته دې کې سلاته هم ګډوم سو یا دلته ما سلاته جور کړی ده تا هم زه پکې اچوم مینا جان خوبی کجایی چی کار میکنی حاجی کدامی یس صحیح خواندم ما فعلا دالمان هستم و حالی در آشپزخانه هستم و نان پخته کردیم و به خود نان درست میکنم نان چاشت خب اینجا خب بیخی شام شده بسیار دیر شده ما کل روز نان نخوردیم به خاطر که کار خانه بود کار بیرون بود سودا بود دیگه چیزا بود صفایی بود من هیچ وقت نداشتم که نان بخورم دیگه حال نوش جان میکنم الله دیگه الله دلته وګورئ څوک راځي څوک وږی ده ژر دې ووایي راته که نه یوازې ټول خلاصوم ژر دې راته ووایي اوس نه وایي تاسو شی ښه ځانو چې تاسو بې دغه شی نه وایي نو څه وکړو مونږ خو خپل حق ادا کړو مونږ خو وویلې چې هغه ده څوک چې راځي رادې شي ستا کمره ښکاره که هلته کښېنه ویې خوره
وای نو کمره څه کوي زه به دا ویسم خو زه سمه ده ګډوډي ډېر ده کوټه کې زما کوټه کې ډېره سخته ګډوډي ده یو نو زما کوټه کې بې حده زیاته ګډوډي ده په دې چې ما سودا نه ما آرډر کړی و سو ما پیکټ راغلی ده او کالي پراته دي ټول زما نوي کالي چې ما اخیستي دي هغه ټول اخوا دېخوا پراته دي سو آی هوپ یو ډونټ مایند یا چې ګډوډي و دلته پلیز ډونټ say anything ډېر حالت یا نو دلته زما دا نیو ډریس ده نیو ډریس چې ما آرډر کړی دا راغی ډېر ښایسته ډریس ده پلس اوس هوا یخ سوی ده سو ما یو کوټ هم آرډر کړ پلس یو جاکټ مې آرډر کړ دا مې خو نن اغوستی یم و تیار سو یا ما ډېر کالي آرډر کړي دي ګډوډي لږ زیاته ده دلته دا پیکټ باید لږ اخواته کړم سو داسې کسي دي نو نور څه ووایم نور خاص داسې خاص هغه نه ده سو دا زه وږې یم زه غواړم چې ډوډۍ وخورم تاسو که ما ته اجازه راکوئ چې زه لاړه شم نو کسې ډېر وکړه مونږه څنګه داسې نه ده کسې خو ډېرې سولې والا که رښتیا ووایم دا درې کیمره لږ فکس کړم ساتو بعد چې زه اوس پښه مې په درد سو یاره ټوله ورځ ولاړه ومه دا څه وخت ډوډۍ خورې د څه وخت why are you so beautiful acting wisely and talking with wisdom make you most beautiful really no نه چې وخت تاسو د څه وخت ډوډۍ ده دا اصلا د غرمه ډوډۍ ده زما پښه په درد څو رښتیا وایم زه څو ساعته کچن کې ولاړه ډوډۍ مې پخوه بیخي پښه مې په درد څو سو یا دا د غرمې ډوډۍ ده اصلا مګم ما خو مخکې وویلې چې ټوله ورځ ما کار کړی ده ما صفایي کړی ما موټر صفایي کړی موټر مې ومینځه خو ما نه ده مینځلی خو بیرون ته لاړلم موټر مې صفا که سودا مې وکړه ډوډۍ مې پخه که ما ته هېڅ ټایم پیدا نه شو د خوراک and now yeah finally I made it finally I've cooked something I hope it's tasty but غوښه یې ډېر tasty ده نور شیانو نه خبره نه یم شوله هم ښه ده بد نه ده خو غوښه ډېر زبردست خوند کوي نو اوس که ستاسو اجازه وي چې زه نو په کراري او نه چې ستاسو مخکې ډوډۍ وخورم په دې چې ستاسو مخکې چې زه ډوډۍ وخورم تاسو وږي کېږئ تاسو بیچارهګان وږي کېږئ بیا به ما ته وایي مینې موږ ته دې خو سات ونه کړ that's not nice سلامونه سخت روټۍ پخوئ روټۍ پوه نه شولم روټۍ پخومه شاید دا به وایي په جرمني کې څه ټایم ده اوس ډېر ناوخته ده I don't know اوس 8 بجې it's شپږ نیم بجې دي شپږ نیم د مازدیګر زه به یو ټرای وکړم دا خو د مینې د لاس ډوډۍ ده وله چې مزه ونه کړي قتل عام کېږي که څنګه داسې نه ده څونه ښه جلۍ یم ګوره ته څونه کاریګره یم یو چا ما ته ونه ویلې چې مینې آفرین دی آفرین چې دونه ښه مزهدار ډوډۍ پخوي अकेले सो सैड क्या करें हम अकेले इसीलिए आए हैं आपके साथ इधर शेयर करने कुल्फी हम خوند کوي بد نه ده
خو اسې چې خورما او شوله خوند کوي اسے ना चलो अकेले अकेले हम जाते हैं अकेले खाते हैं ताकि किसी को डिस्टर्ब हम ना करे और कोई हमें डिस्टर्ब ना करे ولی مو ورته زوروي نه کنه زه خو ټول وخت وایم چې زه ځمه خو تاسو ماته ریکوست وکړه چې ښه چې کېناستلې کېنه او ډوډۍ دې وخوره سو د دې دلته زه راغلم که نه زه خو تللم ترخه درغجنې ترخه درغجنې څه شي دروغ دا د خنزیر غوښه پخوي الله توبه توبه نه خدای دې نه کوي زه اکسترا لاړلم ترکانو مسلمانانو مغازې ته هلته زه غوښه نورمالي د نور ځایونو هېڅ وخت نه اخلم ته نه ترکانو نه غوښه اخلم او د ترکانو دپاره مجبور چې ډېر لرې لاړ سې سو هماغه ده چې زه اصلا ډېر غوښه خورم نه په دې چې په مشکل پیدا کېږي خو حلاله غوښه خورو ښه دا خبره مه کوه نو بیا د کافر او مسلمان فرق چی شی سو آخري شی هم دغه ده چې دا دې ونه که نو بیا نو تباه ده تباه بیا نو ختم ده قصه خنزیر او خدای یاره داسې په خوله کې چې زه وایم ما باندې بد لګېږي مینا خان کوکو پلیز ووایه سجاد جاني یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ زه سمه ده په دې چې ته زما ډېر ښه لویل فین یې او ډېر ښه انسان ماته ښکارې سو زه ټولو دوستانو ته درخواست کوم ترنه او ورته دا وایم چې د سجاد جاني یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ هغه همیشه د لیلا خان او زما ویډیوز شیر کوي په دې چې لیلا خان ډېر خوښیږي او شاید زما یو څه به خوښوي که نه خوښوي خو ځینې نور ښایسته ویډیوز پښتو ټیک ټاک ویډیوز هم لري سو د سجاد جاني یوټیوب چینل ته لاړ شئ او سبسکرایب کړئ او زما هم لیاده مو نه وځي زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ ښه زما د یوټیوب چینل ډېر په اساني پیدا کېږي سجاد زه وایم سجاد جاني خو سجاد جاني سو زما نوم مینا خان ده څنګه یې مننه عنایت خان ښه یم ته څنګه یې girl where are you جی خان I am sitting in my dining room living room کور کې یم کور ښه اوس خبرې کوئ سمه پښتو کې دې لږ مشکل ده کوشش وکړه چې سم خبرې وکړې دا زما ګناه نه ده چې زما پښتو دونه ډېره ښه نه ده ښه زه په کابل کې نه یم لویه سوې زه تنها پیدا سوې یم او ما افغاني مکتب نه ده ویلی سو دومره هم چې زما زده ده که نه ته لاړ شه د نورو خلکو نه څوک چې په جرمني کې پیدا سوي دي یا لوی سوي دي یا ډېر وړکېتوب نه راغلي دي هیڅ نه پوهیږي نه په پښتو او نه په فارسي زیات چې پوسي په خبرو به وکړي ښه زه خو بیا هم ښه یم یو څه لوستل زده لرم یا ماته همیشه شوق و د الف ب پ دا شیان ما زده کړل او پلس قرآن شریف لوستل هم زما زده ده خو ډېر ښه نه خو مقصد کولی سم مشکل سره او لیکل هم